طالبانو پاکستان افغان تار بارکی سوین طالبانو پاکستان بی اندازی خفه خو سنګه جزئیاتي په همدې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستاسو پام راوړم د دې ساعت لنډ او مهم خبر ته. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون رئیس او ویان ذبیح الله مجاهد یوې پاکستاني رسنۍ ته ویلي چې ډیورن فرضي کرښه هیڅ افغان ته د منلو نه ده او هیڅ چا په رسمیت هم نه ده پیژندلې. مجاهد ویلي اغزن تار هم د یو قوم دوه ورونه سره جلا کوي چې ولسونو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي. مجاهد زیاته کړي چې نوی حکومت به په خپل پیل سره سم په دې تړاو ډیر غوڅ او څرګند دریځ هم ولري چې دې خبرې په اورېدلو سره د پاکستاني وګړو ډیره خواشیني ښودلې ده او دغه چاره یې د دوی خلاف ښودلې ده او دوی دغه ډیورن د ځان بولي. خو ولې ذبیح الله مجاهد دا ورته معلومه کړه چې کله موږ نوی حکومت اعلان کړو دغه کوم تار یا سیمې خاردار چې دا دې په هکله به موږ رغنده پرېکړه وکړو. له ملتیا مو مننه درنو لیدونکو.